بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو کتونکو، جامعه ابی بکر الصدیق رضی الله عنه دیر کالونی رنگ روډ پېښور کې الحمدلله یو لویه جامعه ده او ډیرو مسلمانانو به کتلي چې دلته د سوونو په تعداد کې ورونه او خویندې هلکان او زنانه سبق وی. هر شعبه دلته فعال ده، د ناظرې، د تجوید، د حفظ، د تفسیر، د کتابونو، د درس نظامی تر لوی دورې کبرا پورې دا ټولې شعبې فعال دي. اوس د الله په فضل باندې دا مکان، دا کور چې دی ومرلی کور دی، دا هغه ځای نه دې ځای پورې دا مکان دی تر هغه ځای پورې د هغه سپین چونې پورې دا ومرلی مکان دی. نو دا موږ اخیستی دی په 1,40,00,000 روپۍ باندې. یوه مرله د دې په 10 لکه روپۍ باندې شوې ده. 1,40,00,000 باندې د دې ټول قیمت دی. دا 1,40,00,000 روپۍ چې څومره دي نو دا په موږ باندې قرض دي. دا د دې مسجد دپاره موږ ځای اخیستی دی. الحمدلله دې مسجد کې د جمعې په ورځ باندې د زرګونو په تعداد کې مسلمانان مونځ کوي، په سوونو تعداد کې دلته ماشومان سبق وی. دا سکهاله چې کوم رمضانو صرف دلته 260 کسان اعتکاف ته ناست، په هغې کې 129 زنانه وي. نو د زنانو د غذې لږ تنګ او د درسونو د وجې نه هم د هغوی ځای تنګ او د مونځ دپاره هم د هغوی ځای تنګ شوی. نو دا مکان، دا کور چې دی ومرلی، دا موږ واغسته او دلته دا ځمکه یو مرله په 10 لکه روپۍ باندې ده. نو دا هم د جومات دپاره واغسته چې جومات کولاو شي. د دې سره به د جومات کولاووالی توسعې راشي او د الله په فضل باندې دا زموږ د جومات درېمه توسعې ده. یو ځل جومات جوړ شو، هغه تنګ شه په خلکو، بیا هم د هغې سره مکان واغسته، بیا هم ورسره دوباره بیا مکان واغسته. دا درېمه توسعې ده. درېم ځل د جامع ابي بکر دپاره ځای اخیستلی کېږي چې هغه پې کولاو شي. درېم ځل دا د دې پراخي او توسعې ده. عزتمندو، لکه څنګه چې په هغه مسجد کې تاسو ورونو او خویندو موږ سره تعاون کړی، اوس هم په دې کې تاسو تعاون وکئ. ډېرو زنانو، میندو، خویندو موږ ته په هغې کې د بدن ګاڼه، کالی، سره زر دی رالیږلي. د الله په فضل باندې هغه 4 منزله مسجد جوړ شوی دی او د الله د دین کار پکې روان دی او موږ صرف د هغې خادمان یو. نو دا مسجد دپاره ځای اخیستلی شوی دی. راشئ، د خپل ځان دپاره صدقه جاریه وکئ، په ژوند باندې خپل خیرات وکئ. پس د مرګه بیا دیګونه او خیراتونه د هغې نه د ژوند دا صدقه، هر سړی، هر مسلمان دا صدقه وکړي، دا خیرات وکړي. د دې 1 فوټ ځمکه چې دی د دې ځای شوې ده په 7,352 روپۍ، 7,352 روپۍ باندې د دې 1 فوټ ځمکه شوې ده. هر مسلمان د کوشش دا وکړي چې یو جانماز ځای په دې کې ځان دپاره والي. نو د یو جانماز قیمت دی 9,500 روپۍ، 29,500 روپۍ دا د یو جانماز جوړیږي. الله رب العالمین خلکو ته ډېر طاقتونه ورکړي دي، مالونه ورسره دي. د چا به 10 جانمازه وس کېږي، د چا به 15 جانمازه وس کېږي، د چا به 20 جانمازه. د یو جانماز ځان لوالی تر قیامته پورې به دا د جومات ځمکه، خلک به په عبادتونه کوي، منځونه به کوي او تاسو ته به اجر میلاویږي. د یو جانماز قیمت دی 9,500 روپۍ. عزتمندو مسلمانانو، موږ په دې ځمکه کې مقروض یو. دا 1,40,00,000 روپۍ، 1,40,00,000 روپۍ دا په موږ قرض دی او دا زموږ د وس نه ډېرې بهر دي. ځکه موږ خو د مسجد او د جومات خلک یو، دا زموږ د استطاعت نه بهر دي. نو راشئ مسلمانانو، د الله رب العالمین په دې کور کې، د الله رب العالمین په دې مسجد کې مال ولګوئ او په دې قرض ادا کولو کې، په دې قرضې خلاصولو کې زموږ سره مرسته وکئ، تعاون وکئ چې دا بوج زموږ د دې اوږو نه سپک شي او خپله دیني فریضه تاسو ادا کئ. کومو ملګرو چې دا ویډیو وکتله نو هغوی دې 2 کارونه وکړي چې دا پیغام نورو خپلو ملګرو، رشته دارانو، دوستانو ته ورسوئ او دا در سره څومره چې کېدلی شي تاسو نه د دې نشر وکئ، د دې شیر وکئ. نو الله رب العالمین به انشاءالله موږ او تاسو ته په دې باندې اجر راکړي. او بل چې کومو ملګرو دا ویډیو وکتله، کومو دوستانو، کومو ورونو، خویندو، نو هغوی ټول دا
کوشش وکړئ چې د خپل وس مطابق په دې ځای کې په دې جومات کې په دې جومات په دې ځمکه کې څه ناڅه خپله حصه او خپل اجر هغه شامل کړئ او خپله حصه پکې واخلئ. په آخر کې تاسو ته د رابطې نمبر او د واټساپ نمبر د شیخ صاحب هغه تاسو ته ویم 0315 98 21 685 0315 98 21 685 0 315 98 21 615